Most welcome to our channel. زمنګ چینل ته په خیر راغلی. ګرانو کتونکو او اوریدونکو په دې سکرین باندې چې تاسو ته کوم الفاظ ښکاري دا ډیر ضروری او ډیر اهم دي. ځکه چې موږ کله ریسرچ وکړو نو موږ ته دا پته ولګېده چې کله یو انګلیش زده کوونکی انګلیش زده کوي نو هغه لپاره دا الفاظ زده کول ډیر لازمي او ډیر ضروري دي. دا الفاظ معمولا الفاظ نه دي، دا ډیر انفارمیټیو دي او دا ډیر زیاتره استعمالیږي او د دې صحیح استعمال ډیر کم کسانو ته ورځي. نو ان شاء الله موږ ورته په دې ویډیو کې دا ټول الفاظ د الف نه واله د پړ کې دا ټول الفاظ تاسو ته ښایو او داسې ورته ښایو چې تاسو به د خپل هم زده کوئ او نور ته به هم ښودلی شئ. ون بای ون لفظ به موږ زده کوو او ورسره به اګزامپل هم تاسو ته درکوو چې تاسو د دې استعمال هم کولی شئ بیا په سنټنسز کې. یعنې موږ به تاسو ته داسې ښایو چې تاسو د دې استعمال بیا هم په خپله کولی شئ او ورسره ورته مینینګ هم درکوو. نو ویډیو ډېره انفارمیټیو ده، تر اخره پورې وګورئ او زموږ سره خپله رایه خپل فیډبیک په کمنټ سیکشن کې شیر کولی شئ. سو لیټس سټارټ اټ. نو زموږ سره چې کوم فرست ون کوم لفظ دی زموږ هغه دی ایچ. د ایچ مطلب څه دی؟ د ایچ مطلب او معنی ده هر یو. د ایچ مطلب دی هر یو. لکه فور ایگزامپل ایچ آف د واچ کاست $10 یعنی د هر یوې ګړۍ $10 قیمت دی. یعنی دا کومې ګړۍ چې تاسو ته ښکاري ته یو کس ته ویلی شي چې د دې هر یوې ګړۍ $10 قیمت دی. ایچ آف د واچ کاست $10. واچ دا هغه ګړۍ ته ویلی شي کومه چې موږ په لاس کوو، یعنې کومه ګړۍ چې موږ په لاس کوو دغه ته واچ ویلی شي او کومه چې موږ په دیوال باندې کلکوو مطلب په دیوال ته موږ لګولي هغه ته ټایم پیس ویلی شي او دغه ټایم پیس ته په انګلیش لینګویج کې کلاک وایي. کلاک. نو دا زموږ سره د ایچ په باره کې یو اګزامپل دی. راځئ تاسو ته موږ یو څو اګزامپل هم درکړو د ایچ په باره کې ځکه چې دې سره ستاسو ذهن کولاو شي او بیا له خپله هم استعمالولی شئ په سنټنسز کې. د ایچ معنی ده هر یو. لکه فور ایگزامپل each student got a prize. each student got a prize. د دې سنټنس مطلب دا دی چې هر یو سټوډنټ انعام پرایز حاصل کړی دی. دلته چې د هر یو مطلب هر یو سټوډنټ دا کم اواز چې پیدا شو دا ځکه چې دلته موږ استعمال کړی ایچ دی. ایچ سټوډنټ هر یو سټوډنټ got حاصل کړی دی پرایز یو انعام. each of them spoke clearly English یعنی په هغو کې هر یو کس clearly English ویلی شي، یعنی هغوی دومره ټرین شوي دي چې دومره پریکټس یې کړی چې هر یو کس کلیرلی انګلیش ویلی شي. ایچ آف دیم هر یو په هغو کې سپوک کلیرلی انګلیش انګلیش کلیرلی ویلی شي. سپوک دا د سپیک سیکنډ فارم دی. سپیک سپوک سپوکن د و فرست سیکنډ تھرډ فارم باندې هم موږ یو کمپلیټ لیکچر ریکارډ کړی دی، که تاسو نه کتئ نو هغه هم ګورئ نو ډېره فایده ورته دې وشي. ایوری د ایوری مطلب هم دی هر یو. د ایچ مطلب هم هر یو او د ایوری مطلب هم دی هر یو. نو په دې دواړو کې ډیفرنس دی. په دې دواړو کې صرف ډیفرنس دومره دی چې ایچ دا موږ د سنګل لپاره استعمالو، یعنی هغه چیزونه کوم چې سنګل وي او کاونټیبل وي، او ایوری دا د یو ګروپ طرف ته اشاره کوي. لکه فور ایگزامپل I have everything ما سره هر څه دي. I have ما سره دي everything هر څه مطلب د ما سره هر څه دي په دې کې هر څه شي راتلی، په دې کې زما سره سمارټ فون هم شي راتلی، په دې کې ما سره پیسه ګاډی هم شي راتلی، مطلب ما سره ډېر شي چیزونه دي. نو دا یو ګروپ طرف ته اشاره کوي. have زموږ سره ملکیت شو کوي، مطلب زما سره دي. I have ما سره دي. everything هر څه. many د many مطلب دی ډېر. for example I have many friends زما ډېر ملګري دي. I have many friends زما ډېر ملګري دي. یعنې کله چې تاته یو کس ووایي چې مړه ستا څه ملګري شته، ستا ملګري کم دي، ته هغه ته بالکل په انګلیش لینګویج کې ویلی شي I have many friends ما سره ډېر ملګري دي. ستا به څه زما سره ډېر ملګري دي. I have many friends. friends ملګرو ته وایي او friend ملګري ته وایي. many ډېر. all د all هم مطلب دی ټول. all of you come here. all of you come here ټول دلته راشئ، یعنې تاسو ټول دلته راشئ. all of you come here تاسو ټول. د کم مطلب دی راتلل. here دلته. دا all مه وایئ، دا all وایئ. all وایئ. دا وایئ هم مطلب دی ډېر. he is very good person هغه ډېر ښه انسان دی. he is very good person هغه ډېر ښه انسان دی. much د much مطلب دی زیات. for example I don't like him much زما هغه داسې ډېر نه دی خوښ، یعنې هغه زما داسې ډېر نه دی خوښ، هغه یوه نیمه خبره داسې کوي کومه چې زما نه وي خوښه
مطلب هغه زما نور خوښ دی خو داسې ډېر مې نه دی خوښ په ډېرو کارونو کې. I don't like him much. I like this place very much. د much مطلب دی زیات، خو چې کله څه very راشي نو دې مطلب دی ډېر زیات. very much مطلب دی ډېر زیات. لکه for example I like this place very much. یعنې زما د ځای د علاقه ډېره زیاته خوښه شوه. I like this place very much. لکه موږ په یو common example چې کوم زموږ سره دی thank you very much. thank you very much. د thank you very much مطلب دی ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته. نو very much مطلب دی ډېر زیات. زما امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي وئ. also د also مطلب دی هم، یعنې ته هم زه هم هغه هم. په دغه سچویشن کې به موږ also استعمالو. for example you also come. you also come مطلب ته هم راشه. کله چې ته یو کس ته وایې چې نه نه ته ورسره هم راشه. you also come. I'm also coming. I'm also coming. زه هم در روان یم. زه also coming زه هم در روان یم. یعنې زه هم در روان یم هغه ځان له نه دی. I'm also coming. where د where مطلب دی چېرته. for example where is your bike. where is your bike مطلب ستا بایک ستا موټرسایکل چېرته دی. where is your phone ستا موبایل چېرته دی. کله چې ته یو کس ته وایې where is your phone ستا موبایل چېرته دی. where is your home ستاسو کور چېرته دی. where is your home ستاسو کور چېرته دی. where is your school ستاسو سکول چېرته دی. where is your school ستاسو سکول چېرته دی. نو تاسو په مختلف قسمه سنټنسز کې where استعمالولی شئ او داسې استعمال تاسو کوئ ځکه چې دې سره ستاسو لینګویج سترانګ کېږي، انګلیش هم ورسره سترانګ کېږي. never د never مطلب دی کله هم نه. never د never مطلب دی کله هم نه. for example I will never go there. زه به هلته کله هم لاړ نشم. I will never زه به کله هم نه. go there هلته لاړ شم. never ever د never مطلب دی کله هم نه. خو چې کله never ever راشي یعنې د never سره ever راشي نو دې مطلب دا دی هیڅ کله هم نه. یعنې زه به دا کار هیڅ کله هم ونه کړم، زه به هلته هیڅ کله هم لاړ نشم، زه به د هغه سره هیڅ کله هم میلاو نشم. نو مطلب دا دی چې never ever راغلی نو دا به دې کار باندې زور ورکوي. for example I will never ever go there. یعنې زه به هلته هیڅ کله هم لاړ نشم. I will never ever go there. زه به هلته هیڅ کله هم لاړ نشم. یعنې مخکې مطلب و چې زه به کله هم لاړ نشم، اوس دلته موږ ever د never سره استعمال کوو نو دې مطلب دی زه به هلته هیڅ کله هم لاړ نشم. I will never meet him. زه به د هغه سره کله هم ملاقات ونه کړم، کله به ورسره هم میلاو نشم. I will never meet him. I will never ever meet him. never ever چې کله موږ استعمال کوو دې مطلب دا دی چې زه به د هغه سره کله هم میلاو نشم، هیڅ کله هم نه. once د once مطلب دی یو ځل. اکثر په کهانیانو کې استعمالیږي once upon a time یعنې یو ځل. for example I had asked him once. ما د هغه نه یو ځل تپوس کړی و. I had asked him once یعنې ما د هغه نه یو پېر تپوس کړی و. I had asked ما تپوس کړی و. him once د هغه نه یو ځل. ask مطلب دی تپوس کول. always د always مطلب دی همیشه. always د always مطلب دی همیشه. for example always tell the truth همیشه رښتیا وایه. always tell the truth همیشه رښتیا وایه. always همیشه. tell وایه the truth. truth ویلی شي رښتیا ته. د a مطلب دی یو. for example a car یو موټر یو ګاډی. a car د a مطلب دی یو خو چې کله a موږ پروناونس کوو نو دا موږ a نه دا موږ بلکې a پروناونس کوو. a car a car. a bus یو بس. a taxi یوه ټیکسي. a bike یو بایک. a phone نو تاسو مختلف قسمه استعمال لري کولی شئ. n د n هم مطلب دی یو. نو اوس د a هم مطلب دی یو، د n هم مطلب دی یو، خو په دې کې ډیفرنس لازمي دی چې تاسو وپېژنئ. په دې کې ډیفرنس دا دی چې a موږ هله استعمالو کله چې د یو لفظ په سر کې کانسونټ راغلی وي. یعنې کله چې یو لفظ د کانسونټ ساوند نه سټارټ وي نو په دغه نه مخکې موږ استعمالولی شو. کله چې کانسونټ اواز مطلب راشي زموږ سره د یو لفظ نو بیا استعمالیږي، او کله چې زموږ سره د واول ساوند راشي، واولز راشي، د یو لفظ سټارټ د واولز نه وي نو بیا موږ n استعمالو. لکه for example an orange یوه مالټه. an orange یوه مالټه. an orange an orange یوه مالټه. که تاسو وګورئ د اورنج په دې سر کې په سټارټ کې او راغلی او زموږ سره واول دی نو ځکه موږ n استعمال کړی و. او مخکې چې کوم موږ اګزامپل ورکړي و a car
د ا په باره کې نو الته سی راغلی او دا زموږ سره کانسوننټ دي او دغه نه مخکې موږ ا استعمالولی شو دغه نور اگزامپل یې تاسو هم کتلی شئ نو چې کله د یو لفظ سټارټ د واولز نه شوی نو بیا موږ ان استعمالو او چې کله د یو لفظ سټارټ د کانسوننټس نه شوی نو بیا به موږ ا استعمالو خو په دې دواړو کې د یوه خبره همیشه په یاد وساتئ په دې کې زموږ سره داسې قسمه سچویشن هم راځي چې کله زموږ سره سټارټ د کانسوننټ ساوند نه وشي او د هغه نه مخکې موږ ان استعمالو یعنې موږ ان استعمالولی شو لکه فار اگزامپل HONEST دا تاسو څنګه وایئ دا زیاتره کسان داسې وایي هانست خو دا هانست نه دی نو دا ویلی شي زموږ سره honest په دې کې دا اچ سایلنټ دی نو دلته زموږ سره اواز پیدا کیږي د واول ساوند نو چې د واول ساوند اواز پیدا کیږي نو د دې نه مخکې به موږ ان استعمالو لکه فار اگزامپل he is an honest person he is an honest person هغه یو honest دیانتداره کس دی خو چې کله زموږ سره اواز د واولز نه پیدا کیږي مطلب کانسونټ راغلی د هغه نه مخکې بیا موږ استعمالو نو زما امید دی چې په دې باندې په ډېر اسانه سره پوه شوي وئ ټو د ټو به تاسو دلته دوه قسمه استعمال وپېژنئ ټو موږ د تا دپاره هم استعمالو د پا دپاره هم استعمالو زه به تاسو وایي د دې مطلب څه دی لکه فار اگزامپل تاسو وایي چې زه سکول ته ځم نو دلته چې کوم تا راغلی سکول تا دا تا زموږ سره د ټو اواز دی دا زموږ سره د ټو مینینګ دی نو ټو موږ هله استعمالو کله چې زموږ سره تا راشي او دویم موږ ټو دا د پا دپاره استعمال لکه جمعه په جمعه اتوار په اتوار په دې سچویشن کې موږ بیا ټو هم استعمالو راځئ اگزامپلو ته وګورئ تاسو به ډېر ښه پوه شئ لکه فار اگزامپل they visit here Friday to Friday they visit here Friday to Friday هغوی دلته جمعه په جمعه راځي they هغوی visit راځي here دلته Friday to Friday جمعه په جمعه یعنې هغه دلته جمعه په جمعه راځي دلته جمعه په جمعه دا پاجب کې کوم رالی دا د ټو اواز پیدا کو Friday to Friday مطلب دی په جمعه نو اوس راځئ د تا اگزامپل ته هم ګورو he goes to school he goes to school یعنې هغه سکول ته ځي he goes هغه ځي to school سکول ته نو دلته چې دا کوم تا رالی سکول ته نو دلته دا زموږ سره ټو د اواز پیدا to school سکول ته he goes to market هغه مارکیټ ته ځي هغه بازار ته ځي نو تاسو به د خپلې خوښې سنټنسز کې تاسو دا استعمالولی شئ فار د فار مطلب دی د فاره یعنې ستا دپاره زما دپاره د هغه دپاره د هغوی دپاره د فار مطلب دی د فاره فار اگزامپل اټس فار یو دا ستا دپاره دي اټس فار یو دا ستا دپاره دي یعنې دا ما تا ته سپیشل ګفټ کلی ستا دپاره مې راوړی اټس فار یو دا ستا دپاره دي فار یو مطلب دی ستا دپاره خو دا فار یو مه وایه دا فار یو د آر داسې غلی شانتې داسې سایلنټ وایئ اټس فار یو دا ستا دپاره دي بای مطلب دی په ذریعه یعنې دا کار زما په ذریعه وشو هغه کار زما په ذریعه وکړو داسې سچویشن کې موږ بای استعمالو فار اگزامپل this is done by me دا کار ما وکړو مطلب دا کار ما وکړو زما په ذریعه وشو this is done دا وشو by me زما په ذریعه with د with مطلب دی سره فار اگزامپل come with me ما سره راځه come راځه with me ما سره د come with me مطلب دی ما سره راځه from مطلب دی نه فار اگزامپل I came from school زه د سکول نه راغلم I came دا د کوم سیکنډ فارم دی I came زه راغلم from نه school د سکول نه from school د سکول نه نو دا نه وه چې پیدا کړو دا زموږ څه from پیدا کړو about د about مطلب دی په باره کې د about مطلب دی په باره کې یعنې ستا په باره کې دغه په باره کې یا د بل څه په باره کې نو د about مطلب دی په باره کې فار اگزامپل tell me about yourself یعنې ماته د خپل ځان په باره کې ووایه tell me ووایه about yourself د خپل ځان په باره کې او دا کوېسچن اکثر انټرویو ورډ چې کوم وي په انټرویو کې کېږي ستاسو نه اکثر تاسو ته وایي tell me about yourself ماته د خپل ځان په باره کې ووایه tell me ووایه about په باره کې yourself د خپل ځان we were not talking about you یعنې موږ ستا په باره کې خبرې نه کولې we were not talking about you موږ نه کولې talking مطلب دی خبرې about you ستا په باره کې
د before مطلب دی مخکې. For example, I came here before you. یعنی زه دلته ستانه مخکې راغلی یم. I came زه راغلی یم. Here دلته. Before you ستانه مخکې. After د after مطلب دی وروسته. د before opposite after دی. For example, I may come after 8 p.m. یعنی کیدای شي زه د 8 بجو نه وروسته راشم، کیدای شي په ما ناوخته شي. I may come کیدای شي زه راشم. After 8 p.m. وروسته د 8 بجو نه. I may come after 8 p.m. But د but مطلب دی خو. For example, Ali is a good boy but he lies all the time. Ali is a good boy but he lies all the time. علي یو ښه هلک دی، یو ښه انسان دی، خو دا یو بدخوی فکر دی چې دروغ وایي. Ali is a good boy. علي یو ښه کس دی، ښه هلک دی. But he lies all the times. But خو دلته چې دا کومه واس پیدا شو خو دا but پیدا. But خو he lies all the time. خو هغه هر وخت دروغ وایي. I wanted to go to park but it started raining. I wanted to go to the park but it started raining. ما پارک ته تلل غوښتل خو باران شو. یعنی باران راخکې شو، زه پارک ته تلم. I wanted ما غوښتل to go to چې لاړ شم the پارک ته. But it started raining خو باران شو. But خو it started raining. or مطلب دی یا. د or معنی دی یا. For example, do you want to drink tea or coffee? Do you want to drink tea or coffee? یعنی ته چای څښل غواړې که کافي. Do you want آیا ته غواړې to drink چې وڅښې tea or coffee؟ tea یا کافي. د or مطلب دی اصل کې choice between two options. یعنی په دو آپشنو کې یو choice کول، یو چوز کول. For example, bus or taxi. بس یا ټیکسي. بس که ټیکسي. F د F مطلب دی کا. که ته زمانه تپوس وکړې، که ته د هغه نه تپوس وکړې، نو په داسې اگزامپلو کې، په داسې سنټنسز کې به موږ F استعمالو. For example, if you ask me. که ته زمانه پوښتنه وکړې، که ته زمانه تپوس وکړې. If you ask me. If you که ته ask me زمانه تپوس وکړې. He is a good person. نو هغه یو ښه کس دی، یو ښه انسان دی. If you ask me, he is a good person. So د so مطلب دی نو دا کار به دې داسې کلی وی، نو ته به هلته نه تلې. په داسې سچویشن کې موږ سو استعمالو. لکه for example, so what's the plan for Eid celebration? So what's the plan for Eid celebration? یعنی ستا د عید د celebration دپاره څه پلان دی؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې اختر را روان دی، ستا د عید د celebration دپاره څه پلان دی، ته به هغه ته ویلی شي. So what's the plan for Eid celebration? So نو د اختر د celebration دپاره ستا څه پلان دی؟ نو راځئ بل اگزامپل ته هم ګورو. So did you hear the news? نو تا خبرونه واورېده. So no did you hear تا واورېده the news خبرونه. نو تا خبرونه واورېده. just د just مطلب دی وس یا صرف. د just مطلب دی وس یا صرف. For example, I have just reached. I have just reached. یعنی زه بس هم دا اوس راورسېدم. I have just reached. Just one د just one مطلب دی صرف یو. Just one د just one مطلب دی صرف یو. Just you د just you مطلب دی صرف ته. Just you صرف ته. Now د now مطلب دی اوس. د now مطلب څه دی؟ د now مطلب دی اوس. For example, tell me now ما ته اوس ووایه. Tell me now ما ته اوس ووایه. Right now د right now مطلب دی هم دا اوس. Right now هم دا اوس. For example, tell me right now ما ته هم دا اوس ووایه. Tell me right now ما ته هم دا اوس ووایه. Because د because مطلب دی ځکه چې. د because مطلب څه دی؟ د because مطلب دی ځکه چې. یعنی ځکه چې زه بیمار وم، سکول ته لا نړم، زه خوراک ځکه کوم ځکه چې زه وږی یم. For example, he died because he didn't sleep. He died because he didn't sleep. هغه ستړی شوی و ځکه چې هغه خوب نه و کلی. دا ځکه اواز چې کوم پیدا شو، کوم مینینګ پیدا شو، دا because پیدا. He died هغه ستړی شوی و. Because ځکه. He didn't sleep هغه صحیح نه ویده شوی، مطلب صحیح خوب یې نه و کلی. I'm eating because I'm hungry. I'm eating because I'm eating because I'm hungry. یعنی زه دا خوراک ځکه کوم چې زه وږی یم.
مطلب ته چې خوراک کې ته خوراک ځکه کې چې ته وکې نو دا ځکه چې پیدا شو کوم مینینګ دا زموږ سره بیکاز پیدا لکه فار ایگزامپل he will not go to school because he is ill he will not go to school because he is ill یعنی هغه کېدای شي چې هغه سکول ته لاړ نه شي کېدای شي هغه سبا سکول ته لاړ نه شي ځکه چې هغه بیمار دی he will not go to school because ځکه چې he is ill هغه بیمار دی نو زما امید دی چې تاسو به ویډیو تر د دې ځایه فارغ کېږي وي او د نور مخکني په شان دي به تاسو له دې نه ډېره فایده اخیستې وي که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي څه قسمه رای وي نو تاسو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې شیر کولی شئ او یا تاسو په بهر ملکونو کې وئ څه کار کوئ د هغه کار ریلیټډ تاسو انګلیش لینګویج زده کول غواړئ نو موږ ته بالکل په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ انشاءالله موږ به په هغه باندې یو ویډیو ریکارډ کړو